الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. زموږ استاسو د علم التجوید د درسونو د سلسله دوهم درس ده. د علم التجوید په مبادیاتو کې یعنی اول فصل د مبادیاتو ده. په مبادیاتو کې اول درس و چې په هغه کې د علم التجوید تعریف، د علم التجوید لغوي اصطلاحي تعریف، د علم التجوید تعریف، همدغه شان د علم التجوید غرض او غایه، د علم التجوید مقصد او موضوع باندې بحث وشو. نن به ان شاء الله د علم التجوید فائده او ثمره او فضیلت باندې بحث کوو، او که چېرته وخت پاتې شو بیا د علم التجوید هغه بنیان گذاران او بنسټ ایښودونکي به ان شاء الله در وپېژنو. اول راځو دې ته علم التجوید فائده او ثمره. علم التجوید فائده څه ده؟ آیا موږ دومره تکلیفونه برداشت کوو، دومره ګرمي، دومره یخني، د لرې لرې ځایونو نه سفر، ستاسو راتګ، آیا د دغه علم فایده او ثمره به څه وي؟ په دنیا کې به موږ ته څه وي او په آخرت کې به د فایده او ثمره څه وي؟ د علم التجوید فایده او ثمره سعادت الدارین، د دواړو جهانونو سعادت او نیکبختي او د الله تعالی رضا. بلدا چې کچیرې د تجوید د قواعد رعایت او خیال ساتلو سره د قرآن کریم تلاوت وشي، نو د تلاوت حسن او زینت به دوه چنده شي او هر حرف به په ښه واضح ډول باندې ادا شي او د ادا کیفیت به هم په ښه واضح ډول باندې معلومیږي. ځکه چې د دواړو جهانونو نیکبختي په همدې کې پرته ده چې کله دا صحیح تلفظ شي نو د سعادت هغه مرتبې ته انشاءالله بیا موږ تاسو رسیږو. په دې هکله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث ته، او د دې حدیث راویه زموږ او ستاسو مور بلکې د ټولو مؤمنانو مور ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها څخه روایت ده. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې یا فرمایلی دي چې الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه. دا حدیث ده متفق علیه. حدیث هغه حدیث ته ویل کېږي چې په دې کې امام بخاري او امام مسلم رحمه الله دواړو روایت کړي په خپل کتابونو کې. دې حدیث متفق علیه حدیث ویل کېږي. دا څه ضعیف حدیث نه ده بلکې متفق علیه حدیث ده. دې حدیث مطلب او معنا دا ده چې ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الماهر بالقرآن. ته متوجه هستئ؟ الماهر بالقرآن، د قرآن کریم ماهرین، د قرآن کریم صحیح لوستونکي، د قرآن کریم په الفاظو باندې وارد خلق هغه څوک دي؟ همدغه تاسو هستئ، همدغه تاسو قراء حضرات هستئ. د قرآن کریم د الفاظو ماهرین او د الفاظو متخصصین تاسو هستئ. د قرآن کریم د معانیو ماهرین او د معانیو متخصصین علما دي، مفسرین دي چې د تفسیر کړی ده. نو دلته وایي چې ماهر هم په الفاظو هم په معانیو باندې ماهرین د قرآن کریم چې ده مع السفرة الكرام البرره، دا به د قیامت په ورځ د الله تبارک وتعالی د مقربو فرشتو په صفونو کې ولاړي. سبحان الله، څومره لویه مرتبه ده د یو قاري دپاره. د انسانانو لا څه کوي؟ په انسانانو کې د نیکانو نور ټول، ځکه چې ملائک خو داسې یو مخلوق ده چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون.
دوی د الله تعالی د حکم نه ذره برم نافرمانی نه کوي. هغه څه کوي چې کوم ورته الله له خوا نه حکم کیږي، یا الله ته نږدې مخلوق هغه ملائک دي. نو دغه د قرآن کریم ماهر به د قیامت په ورځ د عادي ملائکو نه هم پورته وي، بلکې د الله تبارک وتعالی د مقربو فرشتو په صفونو کې ولاړي. ولې؟ ځکه چې د په قرآن کې مهارت ترلاسه کړی دی، قرآن کې دی ماهر شوی دی، قرآن درست تلفظ کوو. ځکه قرآن کریم د الله تعالی کتاب ده. نو د الله تعالی کتاب چې څوک څومره درست وي، په ښایسته طریقې سره وي، وقار سره وي، عاجزي سره وي، خشوع او خضوع سره وي، دومره الله ته نږدې کیږي، او دومره الله ته نږدې کیږي چې الله تبارک وتعالی د خپلو مقربو فرشتو په صفونو کې دروي. الله دې موږ تاسو ته ټولو ته حاصل کړي. دا د ماهرینو مرتبه شوه. وایي چې والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. هغه خلک چې د قرآن کریم مهارت لپاره وخت ورکوي، خو ذهن یې کار نه کوي، ژبه یې کار نه کوي، اخلاص لري ورته، خو هغه څنګه چې مناسبه ده، څنګه چې شاید او باید د هغه شان مهارت پکې نه ترلاسه کوي، ژبه یې بندېږي، زده کېږي ورته نه، دماغ یې چې دی نو کار نه کوي، ژبه یې په صحیح تلفظ باندې نه ګرځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې هغې ته هم زیری ده، وایي هغې دې مایوسه کېږي نه چې ولا زه خو درست قرآن نشم ویلی، بلکې هغې دپاره الله تبارک وتعالی 2 اجرونه په نظر کې نیو. له اجران، د حدیث آخرنۍ جمله ده، د دې دپاره الله تعالی 2 اجره ورکوي. یو اجر د قرآن کریم د ویلو هڅه، کوشش، او دوهم دا چې په دغه ویلو کې هغه ته تکلیف رسیږي، هغه خفه کیږي، وخت ورکوي، بیا هم هغه څنګه چې حق د هغه شان نه ادا کیږي، نو الله تبارک وتعالی د ده ورته جدا امتیاز ورکوي. یو یې د زده کولو د ویلو امتیاز ده، او یو د دغې هڅه چې دغه بل نه زیاته هڅه کوي، خو بیا هم ذهن کار نه کوي، دماغ کار نه کوي. څنګه چې دی غواړي چې د داسې قرآن باید ووایم، هغه شان قدرت ورته نشي حاصلولی، نو دې انسان ته به الله تعالی د خپل سعی او د کوشش یو په 2 کوشش کوي، یو په 2 کوشش کوي، نو ته الله تبارک وتعالی اجر هم یو په 2 باندې ورکوي. دا د علم التجوید هغه د فایدې او د ثمرې صرف یوازې یو حدیث ده. بله احادیث دې کې موجود دي، موږ باید درس اوږدیږي او بر درس ورنه مخکې ځي، په یو حدیث باندې اکتفا کوو چې د دواړو جهانونو نیکبختي او سعادت ده. دنه به بله غټه نیکبختي او سعادت کوم ځای کې وي چې موږ د قرآن سره تعلق په بنیاد باندې د الله تبارک وتعالی د مقربو فرشتو په صفونو کې ودرېږو. په دنیا کې عزتمن ټول خلک، مور، پلار، ماما، کاکا، اولیاء، انډیوالان، ملګري، د عزت او د وقار د وجې نه تا ته خپل نوم نه اخلي، په ټولو کې کشر یې، خو تا ته خلک قاري صاحب غږ کوي. ولې غږ کوي؟ د الله تعالی د کتاب نسبت تا ته شوی ده، نو تا ته خلک احترام لري. دا یې دنیا ګټه او هغه د آخرت ګټه چې الله تبارک وتعالی به د فرشتو په صفونو کې، حتی د عادي فرشتو نه هم پورته د مقربو فرشتو په صفونو کې دي درې. الله تبارک وتعالی دې موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي. د علم التجوید فضیلت، آیا دغه علم چې موږ یې وایو دا څه فضیلت لري او که نه؟ د دې د فضیلت باره کې علما څه فرمایي؟ د علم التجوید فضیلت باره کې علما داسې فرمایي: وإنه من أشرف العلوم وأفضلها لتعلقها بأشرف الكتب وأفضلها ألا وهو القرآن الكريم. دا علماء فرمي دغ علم التجوید من أشرف العلوم، دا د عزت منترین علوم لد جملې دا، با عزت علم دا، با شرف علم دا، با فضیلت علم دا. ولی دومره عزتمند ده، ولی با فضیلت ده؟ څه وجه ده چې الله تبارک وتعالی د علم ته دا فضیلت او دا مقام او دا عزت ورته ورکولی؟ د یوې نقطې د وجې نه همدلته ذکر ده: لتعلقها باشرف الکتب وافضلها. ځکه چې د دغه علم تعلق چې ده یو عزتمندترین کتاب سره، یو بهترین کتاب سره، یو با فضیلته کتاب سره د تعلق ده. د هغه تعلق په بنیاد باندې د چا چې تعلق د سره پیدا شو هغه هم بهتر کیږي. د علم تعلق سره پیدا شو، علم بهترین علم جوړ شو. که د انسان تعلق سره جوړ شي، انسان اشرف المخلوقات جوړیږي، بهترین انسان تیره جوړیږي. حتی دا لا څه کوي،
که چېرته د لرګي تعلق ورسره جوړ شو د لرګي هم خلک احترام کوي. هغه لرګی چې موږ تاسو ته دروازه جوړو، کړکۍ جوړو، نور شی سوځوو یې حتی، خو چې د کوم لرګي تعلق د قرآن سره جوړ شو، د قرآن رحیل ترې نه جوړ شو، هغه رحیل باندې خلک پښه نه اړوي، هغه رحیل باندې خلک پښه نه ږدي، هغه رحیل خلک بې ځایه او نامناسبه ځای کې نه غورځوي، ځکه دا د قرآن کریم رحیل ده. هغه ټوټه چې موږ ځان دپاره د نورو دپاره د استعمال مختلفو ټوټې جوړو، خو کمې ټوټې تعلق چې د قرآن سره جوړ شو، د قرآن پوخ شو، دغه ټوټه هم ورسره عزتمند کېږي، ځکه لتعلقها باشرف الکتب، ځکه تعلق د یو بهترین کتاب سره جوړ شو، بهترین او عزتمند کتاب سره جوړ شو، دغه ټوټه باندې خلک پښه نه اړوي، په دې ټوټه باندې خلک مخ نه وچوي، په دې ټوټه باندې خلک پوزه نه پاکوي، په دغه ټوټه که چېرته بې ځایه وغورځېږي خلک رااخلي مچو کوي او یو مناسب ځای کې ږدي، ځکه دا د قرآن کریم پوخ ده. که دا ټوټه کې خپله ذاتي څه کمال نشته، کیدای شي دا په بازار کې ټولو نه ارزان ترینه ټوټه وي د قیمت په لحاظ سره، ارزښت یې دلته ځکه ډېر شو چې خلک یې مچوکوي او په اوچت ځای کې ږدي، ځکه یو با ارزشه او با فضیلته او با شرفه کتاب سره د تعلق جوړ شو، ځکه چې نبی کریم لکه دا علما فرمایي چې لتعلقها باشرف الکتب، نو دا اشرف الکتب څه شی ده؟ الا وهو القرآن الكريم، نه دا کتاب مگر دا قرآن کریم ده، بهترین کتاب ده، عزتمند ترین کتاب ده، با فضیلته کتاب ده، او د چې کوم شي تعلق د سره جوړیږي هغه که علم وي، علم افضل و اشرف کیږي، که انسان وي هغه انسان اشرف او افضل کیږي، که ټوټه وي او که لرګی وي هغه ټول د عزت مستحق جوړیږي، ځکه چې تعلق دی د الله تعالی د کتاب سره ده. په یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يصح القراءة الا به، نه صحیح کیږي ستاسو قرائت بغیر د تجوید نه. که ته غواړې چې زما قرائت د درست شي، که ته غواړې چې زما قرائت د صحیح شي، ته غواړې چې زه قرآن کریم صحیح ولولمه، د الله تبارک وتعالی د دغو انعاماتو د دغو فضیلتونو نه برخمن شمه، هغه به د علم التجوید د قواعدو په اساس باندې د قرآن کریم تلاوت کوي، نو ته هم اشرف او ته هم عزتمند یې، ځکه چې د یو عزتمند ترین کتاب سره ستا تعلق جوړ شو. الله تبارک وتعالی دې دغه کتاب سره زموږ تعلق جوړ کړي او د دغه کتاب په وسیله باندې همدغه کتاب موږ دپاره په قیامت کې چې دی نو شفیع وګرځوي د الله تبارک وتعالی په حضور کې، د زمونږ له طرف نه د الله تبارک وتعالی ته سفارش وکړي، تر څو دا هغه خلک دي چې په دنیا کې زما د زده کړې دپاره کوشش کوو، یا الله نن د دغه په حق کې زما سفارش قبول کا، او دا داسې یو شفیع ده چې د سفارش بیا څه کېږي؟ رد کېږي نه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.